سړی چې په مانځه ولاړي نو خشوع خو اصل کې د زړه ده. کله چې د انسان په زړه کې خشوع عاجزي وي نو د انسان بدن کې بیا عاجزي وي. انسان مثلا په ګیره کې لاس نه وهل، یو سړی دا په مانځه ولاړ دا ګیره کې ډېر لاس وهي نو خشوع نشته ده. یا مثلا سترګې اسمان ته پورته کوي، ولاړ په مانځه باندې ده ګوري اسمان ته، نو دا هم طالبانو ورونو خشوع نه ده. او بل اختصار ده. اختصار دې ته ویل کېږي چې سړی داسې لاسونه ونیسي، دا راحت د شیطان ده یا دا راحت د اهل اور ده. او تمایل دې ته ویل کېږي چې یو سړی په مانځه کې ودرېږي، کله په یو پښه باندې زور کوي او کله په بله پښه باندې زور کوي، دې ته طالبانو تمایل وایي. دا ټول په مانځه کې منافي د خشوع دي. سترګې به نه پټوي او تصاعب به نه کوي، صدل به نه کوي، تشبیک به نه کوي، تفرقو به نه کوي د ګوتو ټکاس. خو فکر کې تاسو د مکروهاتو بحث ټول معلوم ده. نو په مانځه کې به خشوع کوي. خشوع عاجزي په مانځه کې دا د مؤمنینو صفت ده. علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله دلته یوه خبر کړې ده. دی وایي چې دا هغه څه ده څه ورته وایي دا خشوع دا له فرایضو د لمانځه نه ده او که له مکملاتو د لمانځه نه ده. نو دی وایي زموږ په رایه باندې دا له مکملاتو د لمانځه نه ده. او بل خشوع طالبانو په اول د لمانځه کې ضروري او فرض ده. دا اول کې چې نیت برابرې، وروسته بیا تر بقا پورې مستحبه ده. خو که انسان وي که نه، خصوصا د یوه زماني منځونه کله چې په مانځه ودرېږي نو اول کې به خشوع برابروي، دلته ضرور او فرض ده. وروسته زمانه کې که بیا خشوع مستحب ده، که خشوع وم نه اعاده د لمانځه شته ده نه. امام ابو حنیفه رحمه الله ته سړی راغی، امام ابو حنیفه ته یې ویلې وایي روپۍ مې خښې کړې ولې یو چېرته اوس ځای رانه ورک ده، څنګه یې پیدا کړم، ډېرې ستړې مې تېرې کړلې. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته ویلې وي داسې چل وکړه، لاړ شه د شپې په نفلو په مانځه ودرېږه. چې دی په مانځه ودرېدی څو رکعته مونځ چې وکړ په یاد شو، منډې ور واخیستله، اجی راغوچ کړ، روپۍ راویستې، پخوانۍ روپۍ خو د سپینو د سرو زرو خلکو به دفن کولې. نو هغه ورته ویلې څه ورته وایي امام ابو حنیفه صاحب ته راغی وي پیسې خو مې پیدا کړې. ورته ویلي الله دې غرق کړه، نوره شپه به دې عبادت کړي وو که نه، شکر به دې الله ته ویستلي. نو مانځه کې طالبانو د سړي ښه فکر برابرېږي، شی چې درنه ورکي هم را پیدا کېږي پکې. نو اوس وخت کې خو بیخي فکرونه د انسانانو سره ډېر سوي. نو باید په مانځه کې خشوع وي. الذين هم في صلاتهم خاشعون. طالبان ورونو علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله دلته حدیث راوړی ده چې داسې زمانه به راسي جومات ته به ننوځې هېڅ انسان به د خشوع ولا پیدا نه کړي چې په لمانځه کې خشوع کوي. داسې زمانه به راسي. او بل دا د طالبان ورونو اول چې تاسې لمانځه نه ورکوئ خشوع به وي، او آخر چې تاسې له دې دین نه ورکوئ لمونځ به وي. یعنې طالبان ورونو دې دین نه چې لمانځه ځي اولینی سړی د انسانانو خشوع عاجزي به وي، او آخرینی شی چې په دې ټولنه د اسلام کې د اسلام له ارکانو نه وروستی ځي مونځ به وي، یعنې مونځ به تر اخره پورې پاتې وي. والذین هم عن اللغو معرضون. والذین دا مؤمنان هغه کسان دي هم عن اللغو معرضون چې دوی د لغو نه اعراض کوي. والذین هم للزکاة فاعلون. والذین هم للزکاة فاعلون چې دوی ادا کوونکي د زکات دي. والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمنان هغه کسان دي هم لفروجهم حافظون چې دوی د خپلو فرجونو حفاظت کوي. د فرج اطلاق په دواړو کېږي طالبانو د نر او د ښځې. الا علی ازواجهم مگر په خپلو ښځو باندې او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. بیا دوی یعنې طالبانو یو سړی که خپل فرج خپلې مینځې او یا ښځې کې استعمالي پروا نه کوي دا ملومین نه دي، دا پروا نه کوي، شرعاً جواز لري. خو طالبان ورونو دلته یوه خبر در سره واورئ، که یو سړي مینځه درلودله که نیزه مینځه یې درلودله نو دا مینځه یې بیا ملک نکاحي کې هم نه وه، ملک یمیني کې وله بې ورته جمعه ورسره جایز ده بس له استبرا نه که نه. نو خو که ښځې غلام درلوده، یوه ښځه وه غلام یې درلوده، نو هغې ته بیا میړه سره خو خپل فرض استعمالولی سي، خو دغه هغه سره خپل غلام سره چې د ښځې غلام د بیا استعمالولی سي نه، دا حکم ته نه د نرانو لپاره ده. ګورئ نر دپاره خپل فرض په دوه شیانو کې استعمالول جایز دي، ښځې او په مینځه. خو که ښځه بیا میړه ولري، ښځه هم بیا څه ده، نو ښځه چې میړه ولري خپل فرض میړه سره استعمالولی سي، خو که غلام ولري هغه سره استعمالولی سي نه، دا صرف د سړیو دپاره ده. دې ټکي ته مو فکر وي.
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. طالبان ورونو علامه سید قطب یو په اسلامي امت کې په دې وروستۍ زمانه کې یو سړی تیر شوی، علامه سید قطب ورته وایي مصری د طالبانو ډېر خطرناک عالم تیر شوی او ډېر شهید کړی طالبانو په دار باندې زړولی، یو کتاب یې جوړ کړی معالم الطریق نومیږي. نو ده ته ویلي چې له دې کتابه تېر شه، ده ورته ویلې نه تېرېږم. ده ته ویلي له دې کتابه تېر شه، له اعدام نه دې بچ کوو، دا نه کېږي. دې طالبانو اعدام کړو، بیخي ډېر خطرناکه ملا تېر شوی. د قرآن یو تفسیر جوړ کړی ده فی ظلال القرآن ورته وایي، په ډېر عربي نړۍ کې د ده په تفسیر بندیز ده، ځکه دا یو انقلابي تفسیر ده. چې انسانان اسلامي امت راهڅوي چې په حرکت باندې راولي. نو د ده تفسیر طالبانو ورونو ډېر تمرکز یې چې د په سیاست او په اجتماع او په علم د عمران باندې ده. کله کله درته خبرې ترې کوم طالبانو چې تاسې له تفسیرونو سره اشنا سئ. دی طالبانو په خپل تفسیر کې د قرآن په هغو ځایونو باندې ډېر تمرکز کوي چې هغه تر سیاسته تړاو لري. دی غواړي چې اسلامي امت د اسلام چې له لاسه وتلی مسلمانانو سیاست بایللی ده. نو سیاست خو یو علم ده، دوی دا سیاست هغسې رواني، په علم یې نه رواني. نو دی وایي باید سیاست علمي روان سي. یو بل دی په خپل کتاب کې علم د عمران ته بحث کوي او په علم د اجتماعیاتو باندې بحث کوي. دلته یوه خبر کړې فی ظلال القرآن کې طالبانو کافران په اسلام یو رد کوي. هغه رد دا ده چې تاسې د انسانان چې غلامان کول د اسلام په اوایلو کې، نو دا غلامیت چې ده دا خو د انسان له کرامت نه د سپکاوی ده. نو دوی یو کتاب هم جوړ کړی ده بیا او په دې تفسیر کې هم بحث کړی ده. نو دی داسې وایي طالبان ورونو، دی داسې وایي دا غلامیت و استرقاق دا د اسلام له اجتماعي مسلو نه ده، بلکې دا د ضرورت مسله وله. کله چې اسلام راغی وایي د اسلام نه مخکې د غلامیت مسله وه. نو اسلام چې کله د کفر سره په جبهاتو د جنګ کې ولوېده، په ټولو ادیانو کې هم په جزیرة العرب کې هم د بزنیتي او د کسرا د جنګونو سره هلته هغه و څه ورته وایي استرقاق و غلامیت و. نو داسې نه سو کېدلی چې د مسلمانانو له طرف نه دې پرېښودل سوی وای. دا داسې یو مسله وه چې دواړو طرفونو د دې حل لاره پیدا کړې وای، دواړو طرفونو دې داسې ویلي وای چې تاسې دې موږ بندیان مه غلامان کوئ، موږ به دې تاسې نه غلامان کوو. داسې تړون ته زمینه نه وه مساعده، تنها اسلام کولی نه سو. نو دا د اسلام اجتماعي مسله نه ده طالبانو ورونو، بلکې دا د وخت د ضرورت مسله وله. دا اوس د طالبانو دنیا کې د غلامیت مسله نشته ده. علامه دکتور زحیلي یو کتاب جوړ کړی ده، یو جلد کتاب ده، هغې کې طالبانو د جنیوا د کنوانسیون کوم نړیوال د نننۍ نړۍ کوم قانونونه او د شرع تطبیق یې کړی. دا نننۍ نړۍ چې د جنګي څه قوانین لري هغه او اسلامي قوانین سره پرتله کړي. علامه دکتور زحیلي ما سره دا کتاب شته، طالبانو خو فی الحال مې نوم له یاده ووته. ډېر ښه بحث کوي په دې کتاب کې. دا کتاب یې پیدا کوي طالبانو، لکه چې تاسې له اصولو نړیوالو اصولو له دې نه بلد یئ. نو نړیوالو اصولو کې طالبانو نن غلامیت نشته. بعضې ملیان ډېر خوش کوي چې دا یې ولې نو ښه ده چې نه دي کړي، که نه زورور سړی طالبانو ډېر غلامان نیسي او کمزوری. نو که دغه خبر وایي دا د دین یوه اجتماعي او ضروري مسله وایي، نو بیا به طالبانو ورونو نن که دا باب له دوی سره خلاص کړی وي ټول به موږ د دوی سره غلامان وو. موږ ټول شل کلن جهاد کې یو بریکډال نیولی وو که نه، هم طالبانو څومره پرې خوشحاله ولو او دوی د موږ څومره زرګونه انسانان نیولي ورڅه یې ترلاسه کېدلی سو. په غزه کې 2.5 اسرائیلي نیولي ول طالبانو، ټوله غزه یې د هغه بندیانو لاسه تباه او برباد کړله. نو نن اسلامي امت ډېر کمزوری د طالبانو، دا د وخت ضرورت و. دا د ده فکریه ده. د علامه سید قطب رحمه الله دی وایي دا چونکې اسلام باندې اعتراض واردېږي چې ولې انسان ته کرامت نشته ده. دی جواب کوي دا د اسلام له اجتماعیاتو نه ده، بلکې دا د وخت ضرورت و. هغه زمانه کې وروسته چې اسلام کې بیا خو بیا هم طالبانو دا د ده مسله ده. د غلامانو به مستقل بازارونه ول، بیخي ډېر اوږده بحثونه په دې باندې شته. د دا مسله ډېره اوږده کړې ده. فمن ابتغى وراء ذلك که چا ولټوو اخوات لدینا فاولئک هم العادون. ګوره طالبانو یو سړی ده وادم لري او مینځم لري کنیزم لري، دې دواړو کې خپل فرج استعمالولی سي. فمن ابتغى وراء ذلك که چا ولټو له دې دواړو نه بغیر بل، نو دا طالبانو اسلام کې ناروا ده، دا حرامه ده، ناروا ده، ناجایزه ده. ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. دا انسانان چې دي تجاوز کوونکي دي له حد نه. اوس طالبان ورونو تاسې ولې خبره واورئ متعه څنګه ده. متعه نکاح موقتې ته وایي. موقته نکاح کول د ښځې سره لکه د شویګانو عادت ده، دا څنګه ده. نو موقته نکاح چې ده روح الماني ډېر بحث پرې کړی. اول خو یې د بعضې علماو نه نقل داسې کړی چې دا بیخي نکاح نه ده. نو چې نکاح نه سوله د همدغه آیات نه د نارواتوب دپاره استدلال کوي. تاسې خبرې ته غوږ ونیسئ. ګوره
آیات کې خو تیر دسی الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم دا میړه دا ای ښځه ده او دا یې مینځه ده د دې دواړو سره جمع کوئ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون دا همدغه آیات ته د متعې د حرمت لپاره دلیل نیسي نو متعې کې فرض استعمالول څنګه دي روح المانی وایي د آیات وایي ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون دا ناروا ده ولې ځکه ناروا ده چې دا نکاح نه ده شرع کې خو هلته نکاح او ملک یمیني ښودلی ده نو دا نکاح نه ده بعضې علما وایي ځکه وتلی چې نکاح نه ده بعضې علما وایي چې هغه نه ده څه ورته وایي دا بیخي زوجه نه ده ځکه زوجه نه ده ځکه عدت نسته ده که چا ښځه په متعه نکاح باندې نکاح کړله هلته طلاق نسته طالبانه موده چې پوره سوه تلاړله طلاق نسته عدت نسته ایلا نسته زهار نسته دا ټول د دې دلیل دي چې دا نکاح نه ده وایي زوجه دي ده نه ده نو چې زوجه یې نه سوله قرآن خو فرد استعمالول په دوه ځایو کې جایز بللي ښځه کې او په مینځه کې ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون نو څوک خو نه ده په دې کې داخل دا متعه ځکه نکاح نه ده طالبان یو یا دا د طالبانو دی کې عرف کې خلکو ته نکاح نه وي خو دا جوابونه ډېر ښه نه دي طالبانو کم فکر وي دا په عرف کې وي نکاح نه ده ښه خبر دا ده کومه خبر چې علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله کړې د روح المانی مولا وایي وای اصلي خبر ده چې د طالبانو له دغه آیات نه استدلال د متعې د حرمت لپاره نشته چې څوک وایي دا عرف کې نکاح نه ده نکاح نه ده زوجه جوابونه طالبانو ضعیف جوابونه دي صحیح خبر دا ده چې متعه ده حرامه او په دغه آیات باندې نه ده حرامه صریح احادیث په حرمت کې راغلي دي نو روح المانی هغه ټول احادیث دلته راوړي دي طالبانو ورونو نو د روح المانی رایه دا سوله دی ټول اوږده تحقیق نه وروسته دی وایي متعه حرامه ده خو په آیات نه بلکې په احادیثو متواترو احادیثو باندې د متعه حرامه ګرځول سوې ده کنې د آیات ورته شامله کېږي نکاح ده زوجه ده هلته طالبانو نور احادیث راغلي پکې نو طالبانو ورونو استمنابلیت څنګه د اسلام کې روا ده که ناروا ده نو روح المانی دلته لیکي او څه احادیث راغلي استمنابلیت طالبانو ورونو ناکح الید ملعون دا حدیث صحیح نه دي طالبانو ورونو ناکح الید ملعون یا وی چې څوک استمنابلیت کوي ګوتې به حاملي وي دا شیان طالبانو د سند له لحاظه ثبوت نه لري مؤیدات ګرځېدلی شي خو مثبتات نشي ګرځېدلی نو طالبانو ورونو لامدغه آیات نه علما استدلال کوي دې ته خدیده جلد العمیر مرتوایي نو دا حرام د طالبانو ځکه خپل فرج استعمالول دا په دوه شیانو کې اسلام کې جایز ول په چا او چا کې زوجې او په مینځه کې فمن ابتغى وراء ذلك چې استمنابلیت ده فاولئک هم العادون یا مثلا په حیوان کې یا مثلا نن معاصره نړۍ کې طالبانو ورونو داسې آلات راوتلي دي چې په هغې کې انسانان خپل هغه انزال پکې کوي طالبانو ورونو چې معاصر علما په دې باندې تحقیق کوي دا ټول ناروا دي طالبانو ورونو د دغه آیات نه استدلال کوي آیات کې خو څنګه راغلل الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون طالبانو ورونو دلته روح المانی ابن الحمام نه نقل کړي طالبانو کچیرته یو سړی داسې حالت کې واقع سي چې منی دومره پې ډېر سي چې زنا پر نه پیښیږي بیا که د استمنابلیت د دې په خاطر وکړي چې له زنا نه بد سي یا علما وایي شرعا دته عقاب نشته ده امید سو چې ورته عقاب نشته ده نور استمنابلیت د طالبانو حرام لري مستقل کتابونه هم جوړ شوي طالبانو ورونو علماو پې باندې ډېر اوږده بحثونه کړي دي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم روزه کې استمنابلیت طالبانو روزه ماتوي کفاره نشته پې باندې دا د حنفي فقهاو فتوا ده او دا طالبانو د صحت له لحاظه ډېر تاوان کوي اکثر انسانان چې په عصبي مشکلو اخته کېږي هغه د همدغه وجې نه وي علما وایي که یو سړی 12 وارې ښځې سره جمعه وکړي او یو وارې جلد العمیر وکړي نو طالبانو 12 وارې او دا یو وارې دومره صحت ته تاوان کوي اکثره انسانان چې د عصبي مرض سره او انسانان چې وده نه کوي چا چې واده کړی نه وي طالبانو ورونو بدن یې وده نه کوي بیا ټول علت یې دا وي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین مؤمنان هغه کسان دي هم لاماناتهم چې دوی امانتونو لرا وعهدهم او عهدونو لرا راعون رعایت کوي طالبانو ورونو دلته شهاب الدین آلوسی رحمه الله لیکلي دي هر هغه شی چې دی پې باندې امین ګرځول سوی یې د هغې رعایت به کوې که چا امانت درته سپارلی یو که په مدرسه کې د شاګردانو استاز ولې که په حکومت کې یو مسؤول ولې دا چوکۍ دا قدرت د تا دپاره امانت ده نو چې امانت سوله د مؤمن صفت دا ده چې دې رعایت به کوي او د دې پالنه به کوي دا امانت به هغه خپل ذي حق ته رسوي طالبانو ورونو
نو دا ټول امانتونه دي. چا د سره مال کې ښودلی، قسمونه او نظرونه او عقدونه، دا ټول امانتونه دي تا سره. د دې امانتونو رعایت به کوې او هغه خپلو مستحقینو ته به ادا کوې. والذین، دا مؤمنان هغه کسان دي، هم علی صلاتهم یحافظون، دوی په منځونو باندې خپلو باندې محافظه کوي، یعنی په خپلو وختونو کې ادا کوي. اولئک هم الوارثون، دا کسان چې دي په میراث وړونکي دي. الذین یرثون الفردوس، هغه کسان دي چې په میراث به وړي دوی جنت الفردوس. هم فیها خالدون، دوی به همیشه وي په جنت کې. طالبانو ورونو، یوه ښځه راغله، ربیع بنت النضر نومېدله، رسول الله سلام ته راغله. د بدر په جهاد کې د دې زوی چې لګېدلی و بسهم غرب، سهم غرب دې ته ویل کېږي، غیشه راغی پرې ولګېده، ویستونکی معلوم نه و. نو دې نبي علیه السلام ته ویلې، وی ما ته ووایه خبر راکړه چې زوی مې که جنتي وي صبر به وکړم، د الله نه به اجر وغواړم، او که جنتي نه وي نو بیا بس دعا ورته وکړم. نبي علیه السلام ورته ویلې ته فکر کوې چې دا یو جنت ده، د تا زوی چې ده په فردوس الاعلی کې ده. نو طالبانو ورونو، یرثون الفردوس، فردوس طالبانو دا د جنت نوم ده، د یو جنت نوم ده. هم فیها خالدون، دوی به همیشه په دې جنت کې وي. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ولقد خلقنا الانسان، الله وی مونږ پیدا کړی د انسان من سلاله من طين، له خالص د خټنا. سلاله دې ته وایي چې موټي کې یو شی ونیسي، خټه چې موټي کې ونیسي داسې زور کې د دې جینونه چې وځي، او خالصه شوله که نه. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، له خالص د خټنا. ثم جعلناه نطفه، بیا مو ګرځولی د انسان نطفه فی قرار مکین، په قرار کې، په غجای مستقر کې، مکینن چې ډېر محکم ده. طالبانو، د مور رحم د بچي دپاره دومره محکم ځای ده چې بل داسې محکم ځای نشته ده ورته چې هلته د ده پالنه پکې وشي. طالبانو ورونو، یوه ښځه ده، دکتوره ده، یو کتاب یې جوړ کړی، کتاب الاطعمه نومېږي، 2 جلدونو کې ده، ما سره شته. زه چې د دې کتاب ګورم، دوی طالبانو په معاصر هغه باندې بحث کوي. اوس خو طالبانو هغه څنګه ده په اسلام کې، کچره غوښه خوړلې، کچره خو بېځنې بغل. معاصره نړۍ کې طالبانو په دې تحقیق را روان ده، چرګ له فیلمرغ سره یو ځای کوي طالبانو، چرګ له فیلمرغ سره. د حیوانات څه دي طالبانو، لکه خر او اس سره یو ځای سوی که نه، که چرګ راوتلې. داسې طالبانو دوی غواړي چې د حیواناتو کې نور حیوانات دنیا کې تکثیر کې منځ ته راوړي. په دې باندې طالبانو تحقیقات را روان دي، او دوی وایي که دا شیان منځ ته راسي بیا به د دې خوړل څنګه دي. په دې باندې علمي بحثونه کوي. انسانان دومره وخته لاړل. طالبانو ورونو نن معاصره نړۍ کې په دې باندې بحث کوي. دا مني څه دي؟ دا نطفه، دې نطفې کې طالبانو ورونو دوی داسې کوي، راتلونکي کې غواړي، ما خو درته ویلي چې ایکس غواړي که وای، د تا په منیو کې درته کوي ایکس غواړي که وای، دې تلقیح کوي. او بیا حتی نن داسې نظریه هم روانه ده، کار پرې روان ده. بعضې علما وایي چې دا هغه ته رسېدلی ده، څه ورته وایي، یعنې تجرباتو نه وتلی ده. مثلا یو سړی د غواړي چې نر بچی غواړم، خو پازه به یې څنګه وي، سترګې به یې څنګه وي، ویښتان به یې څنګه وي. حتما طالبانو دلته په نطفه کې هغه علمي مخ ته بیایي. دا هلته کېدلی شي چې تاسې د میکروسکوپ له دنیا سره بلد شئ او په هغې باندې پوه شئ. طالبانو ورونو، دا هېڅ د اسلام سره پرمختګ کار نه ده. ما مخکې تاسې ته ویلي ول طالبانو، هغه علمي پرمختګ به تاسې نه وي چې اسلام یې نه مني که نه. یو ورځ یو میلاد شریف و، ما مخکې ډېر واوره اورېدله، ما خو یاد یو شی صاحب تقریر کوي، دا د امریکې راډیو ما اوري، کافران فهیم و، وایي سبا واوره کېږي، سبا باران کېږي، وایي دا ټول کفریات. ما دا عادت ته چې زه ملا باندې رد کوم نه، دا زموږ د والد رحمه الله شاګرد م. بیا مې ورته ویلې چې شیخ صاحب خیر د ته خوا به دې کېږي، خلک نه کافر کېږي، تاسې کافر کوئ، لاره ورته خلاصه کوي. اسباب یو شی غیب هغه ده چې بدون د اسبابو نه وي، یو شی له اسبابو نه وویل شي هغه غیب نه ده. طالبانو دوی چې دا وایي چې اوس مثلا طالبانو زه ډاکټر ته ورغلم، د ما وینې معاینه کړه، ما ویلې شکر دی، دا د وینې غول دی، دا تبه دی، دا ملاریا دی، دا غیب د طالبانو که له اسبابو نه ویلې. کوم علم چې له اسبابو نه وي طالبانو هغه څوک نه ده. داسې که پویان دي تر اوسه پورې د بعضې سپین ږیرو علماو لادرسه وایي دا غیب ده، دا کفر، دا کفر نه ده. وروسته که چېرته ځای راغی بیا زه تاسې ته احکام القرآن د ابن عربي راوړم. احکام القرآن د ابن عربي کې وایي ښځې چې په نس کې بچی چې ته پرې پوه شي چې نر ده که ښځه، دوی د تلویزیوني معاینه هم کفر ده. اوس خو دا ډېر ده د بازاري خلکو په ژوند کې چې څوک بازارو کې ژوند لري، هره ورځ ښځه ورولي چې نر ده که ښځه ورته معلومات وي مخکې تر نو دوی وایي دا کفر ده. طالبانو ابن عربي په احکام القرآن کې لیکلي دي چې ښځې په نس کې بچی ده ته یې معلومولی شي چې دا نر ده که ښځه. د تیانو د سرونو نه یې معلومېږي، د دې د تګ نه معلومېږي، د شودې د رالوسلو نه یې معلومېږي. هلته دی څه شیان ذکر کوي. نو طالبانو علمي پرمختګونه به له چا سره ورانه نه یو قاعده مې در وښودله، کوشش وکړئ چې یوه نوع تعویل په آیات کې وشي.
او چې نظریه داسې وه علمي نظریه وه چې نړیوالو منلې وله ها او که داسې یوه مردوده نظریه وه چې هغه لا تر اوسه د دنیا علماو منلې نه وله بیا نظریه طالبانو نه وه علمي نظریه وه ټولې دنیا منلې وله دې نظریې سره ته علم په ټکر باندې قرآن او دین په ټکر مه اچوه کوشش وکړه یوه د حل لار ورته پیدا کړه اوس تاسو ته خبر دلته کوم ثم خلقنا النطفة علقة بیا وګرځ ثم جعلنا النطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة الله وی ثم خلقنا النطفة کله کله طالبان ورونو دا بچی چې پیدا کیږي د مور په ناس کې دا د نر د منیو تخم د طالبان ورونو ها نو کله کله چې موږ په دې علم کې معلومات نه لرو نو بیا د علمي ادرس نه کله کله د موږ د مدرسو له ادرس نه بیا داسې خبرې وشي که نه چې هغه علمي انسانان چې واوري بیا وایي چې دوی دومره بې علمه خلک دي ګورئ فیه ما فیه ثم خلقنا النطفة علقة الله وی بیا موږ وګرځو دا نطفه په علقې بدله کړو طالبانو دې اطوارو ته ګوره اول نطفه ده نطفه علقه څه وخت بعد علقه وګرځېږي بیا مدغه وګرځېږي فخلقنا المدغة عظاما بیا وګرځو موږ دا مدغه عظاما اډوکي وکسونا العظام لحما بیا ورواغوندو دې اډوکو ته غوښه ثم انشأناه خلقا آخر ثم انشأناه خلقا آخر بیا مون را پیدا کو بل مخلوق فتبارك الله احسن الخالقين طالبان ورونو مدغه کرا کرا اډوکی پکې پیدا کو چې اډوکی جوړ سول اډوکو ته بیا غوښه ورواغوندو کنه موږ دې ټول لاسو کې په بدنو کې اډوکی ستا هغه ته غوښه ورواغوندو اډوکی وای ته نوې د انسان په بدن کې انسان به داسې سړپ غوندي کنه الله عز وجل اډوکی پیدا کړي او د اډوکو باندې به طالبانو غوښه ته نه اډوکی وای طالبانو انسان به بدرنګ ښکارېده اوس مخ سره طالبانو د انسان ټول ښایست خو په مخ کې لګي که دا غوښه په مخ باندې نه وای نو انسان بیا څوک په انسان باندې بیخي د چا مینه نه راتله لګه نو ټول د ښایست د مخ چا پیدا کړی ده بیا غوښې پیدا کړی طالبانو ثم انشأناه خلقا آخر الله وی بیا مونږ وګرځو پیدا که بل خلق ثم انشأناه بیا مو وګرځو همدغه جوړ سوی مخلوق بل خلق مو پکې را پیدا کړ نو طالبان ورونو دلته علماو څو خبرې کړي دي بعضې علما دلته وایي ثم انشأناه خلقا آخر بیا مو را پیدا کړ بل خلقت هغه طالبانو چې کله مو اډوکي غوښې جوړې کړلې دې انشأناه بیا حواس ور برابر کړو هغه حواس انسان د ادراک دی باندې بیا غور پیدا روح المانی وایي دی وایي ثم انشأناه ګوره طالبانو نطفه ولا علقه ولا مدغه ولا اډوکي ول غوښې پرې واغوستل اډوکو ثم انشأناه خلقا آخر روح ور واچو انشأناه خلقا آخر دا طالبانو روح ده الله عز وجل روح پکې واچو حساس وګرځېده متحرک وګرځېده بیخي نادر مخلوق الله عز وجل انسان وګرځاو الله عز وجل بیخي نادر مخلوق یې وګرځاو طالبانو ورونو نن عصر کې په نباتاتو کې دا نباتات څه دي بوټي دا نه اوس یو بوټی دا یو رقم ته ګل کوي نن معاصر عصر کې طالبانو ورونو دنیا دومره مخته لاړله مثلا یو ګل د زیړ یوه ګل بوټه ده طالبانو زیړ ګل کوي نو دوی د دې زیړ ګل چې دا ګل زیړ دا ګل بوټه کې کوم یو راز ده چې دا ګل د رنګ زیړ ورکوي دې ته دوی الیل وایي طالبانو ورونو دا الیل دوی پیدا کړی ده نن دوی لامدلې ګل بوټې نه دا الیل راباسي مثلا یو ګل ده تور ګل ده یا یو ګل ده ګلابي رنګی ګل ده که نه دوی اوس غواړي طالبانو ورونو چې داسې چل وکړي مڼه خو سره ده که نه یو زیړه ده راتلونکي کې طالبانو دوی غواړي چې د مڼې بوټي ته هغه الیل راوړي چې هغه د نورو بوټو په نورو رنګونو باندې څو الیلونه دي چې د مڼې په بوټي کې طالبانو کېږدي او دا مڼه طالبانو تربیتاً تکثیر کړي راتلونکي به په مڼو کې طالبانو هر رنګ مڼی څومره رنګونه چې شته په دنیا کې هومره رنګونه به راتلونکي کې مڼې وي اورئ طالبانو خبر دنیا داسې پرمختګ ته روانه ده دنیا داسې پرمختګ ته روانه ده هم خو تنا زیړ ده راتلونکي کې به هر رنګونه امونه وي طالبانو په دنیا کې څومره میوې چې دي په دنیا کې به رنګونه بدلېږي چې دا د نباتاتو او د علم بیولوژیک یو لوی علمي پرمختګ ده چې انسانانو کړی وایي اورئ طالبانو کفري نړۍ دومره مخته روانه ده تخمونه څه دي طالبانو تخمونو ته یې کوډونه ورکړي دي ته چې اخلي له دوی نه ویې کارې کار به کوي خپله چې بیا را پیدا کړي هغه به کار نه کوي طالبان د ټول تخمونه ټولوي دومره پرمختګ علمي سوی چې مسلمانان د داسې یو اقتصادي ضربې سره مخ کړي که نه چې غیر له سوالګرۍ نه بل شی ور ونه کړي مسلمانانو ته دا حال دی د اسلام تاریخ وګورئ دا اوس دې په سړکونو باندې واچوه چنده واچوه په یو دین کې سره ده چې اسلام دومره کمزوری ده علت یې څه دی د طالبانو له علمونو نه لرې سوي اقتصاد علم سره مو بیخي جوړه نه ده نو مراد او یوه خبر طالبانو ورونو یوه عقیده دنیا کې تیر سوې یو سړی دنیا کې تیر سوی داروین ورته وایي د داروین عقیده داروین وایي طالبانو انسان څه ده انسان
دا په اصل کې انسان نو، دا اصل کې طالبانو یو بل مخلوق دی. د عقیده د داروین داسې د ټول مخلوقات په اصل کې داسې نه ول، او نه د انسان دغه شکل داروین وایي په همدې شکل پاتې کېږي. په راتلونکي میلیونونو کاله چې په انسان تېر شي د انسان دا شکل و بڼه بدلېږي، همدغه انسان به خو شکل به بل رقم دی. دوی په دې باندې بحث کوي طالبانو، دې ته عقیده د تطور وایي طالبانو ورونو. نو دوی وایي انسان اصل کې شادي و، بیا میلیونونه کالونه پرې تېر شول، کرا لږه حالت د دغه حالت ته راووته چې د قرآن سره مخالف عقیده ده. طالبانو یوه ډېره باریکه خبر دلته علامه سید قطب کړې ده، خو ومې نه غوښتل مناسب چې ویې کړم طالبانو، ځکه دا عقیده تاسې له دې سره بلد نه یئ. باید له دې عقیدې سره چې تاسې کتابونه د تطور وګورئ نو بیا سړی پرې باندې پوهېږي. نو همدغه چې ثم انشأناه خلقا آخر، ثم انشأناه خلقا آخر، دا طالبانو د تطور په مسله باندې بحث کوي، خو ډېر ښه علمي بحث کوي طالبانو ورونو، ځکه هغه هم ډېر لوی فکري سړی تېر شوی، بیخي ډېر خطرناکه سړی تېر شوی سید قطب. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. عالی دا پاک دا هغه الله چې هغه احسن د خالقینو ده. طالبانو ورونو د رسول الله السلام یو کاتب و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به کتابت کو. به طالبانو نبی علیہ السلام ورته ویلي چې داسې ولیکه. یو ورځ یې همدغه آیات ورته ویلي، نو چې دې چې ته ورسېد ثم انشأناه خلقا آخر، نو د عبدالله بن ابي سرح د مخکې له دې چې رسول الله وایي فتبارک الله احسن الخالقین، دی ویلې رسول الله ورته ویلي همدغه ولیکه فتبارک. ده ویلې ډېرې شیطان وسوسه ور واچوله چې نبي ته وحي کېږي خو ما ته هم وحي کېږي. هغه ده راته ویلي نه و، ما وویلې خو ما ته هم وحي کېږي. سپي طالبانو مرتد شو. بیا الله عز وجل رسول الله السلام له مرګ نه وروسته بیا ایمان راوړی طالبانو. عبدالله بن ابي سرح ثم انکم بعد ذلك لمیتون، ثم انکم بیا تاسې پس له دې نه لمیتون، ثم انکم یوم القیامة تبعثون. طالبانو ورونو نن عصر کې دومره علمي پرمختګ روان ده، دماغ د غوښې نه طالبانو ورونو د دماغ د غوښې نه حجره راخلي. د حجرو کې طالبانو ورونو چې کوم تخم دله، یعنې بیخي راتلونکي د دنیا داسې را روان ده چې د انسانانو تکثیر چې کوي طالبانو یا د حیواناتو تکثیر چې کوي، حجرې راخلي په لابراتوارونو کې طالبانو تکثیر کوي. مسله دومره پرمختګ روانه ده. د انسان په بدن کې حجرې دي، دغه حجرې راخلي طالبانو ورونو. بیا هماغه مني څه دي چې موږ تاسې ورته کې اکس وایو یا طالبانو له بدن نه راخلي، دا نه د انسان نه د نورو الحیواناتو نه هم راخلي، راخلي طالبانو په لابراتوارو کې تکثیر کوي. داسې پرمختګونه طالبانو راتلونکي کې را روان دي. انسانان علمي دومره پرمختګ کړی ده، او دوی وایي تر اوسه پورې چې موږ به ځي باندې څه کال یوه بله نوې شرح هم کړې. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. زه به یوه خبر درته وکړم طالبانو ورونو، تاسې ما خبر واورئ، زه لیونی نه یم طالبانو ورونو. زه الله هغه څوک ګرځولی یم چې د اسلامي امت په درد باندې پوه کړی انسان یم. طالبانو ورونو تېر کال نړیوالو یو کار وکړه، داسې کار یې وکړ لندن کې دا کار وسو طالبانو. دنیا کې یو قسم لیوان دي له منځه تللي، د ډیناسور مسله مو اورېدلې طالبانو. د ډیناسور په دنیا کې یو مخلوق د ډېر غټ مخکې تېر شوی ده. اوس دوی غواړي طالبانو دغه نسل بېرته راوګرځي دنیا ته. ته ورته ګوره څنګه یې راګرځي. یوه نوعه لیوان دي طالبانو، لیوه خو پېژنئ که نه، ذئب. یو دنیا کې یوه نوعه د لیوانو تېره شوي، سپین رنګي لیوان دي، سپین. دا دومره غټ دي طالبانو ورونو، لکه فیل غوندې، لکه فیل نه خوسکی غوندې داسې غټ لیوان دي. دا نوعه یې دومره غټه وه، خو دا په دنیا کې یوه زمانه کې ول اوس ورک شوي. دوی داسې وکړل طالبانو ورونو، ته یې ما خبره واوره، دوی داسې چل وکړ دغه لیوانو هډوکې پیدا کړل چې زرګونه کلونه په هډوکو یې تېر ول، چېرته یې کیندنه کوله د دغه هډوکې پیدا شول. په دې هډوکي کې طالبانو ډي ان اے البسمة الوراثیه ورته وایي طالبانو، عربي کې ورته البسمة الوراثیه وایي، موږ تاسې طالبانو په انګریزي اصطلاح کې ډي ان اے ورته وایي. نو هغه یې له هډوکو نه هغه ډي ان اے راوویستله طالبانو ورونو، هغه یې په لابراتوار کې تلقیح کړله. دې طالبانو نور لیوانو ته ورغله، لیور چې په لابراتوار کې تلقیح کړه، چې په تلقیح باندې بدل شو، دې طالبانو راواخیستل. مني نه دي طالبانو، مني د هډوکو نه زرګونه کاله مخکې لیوه مړ ده، د هغې له هډوکې نه د هغې ډي ان اے راوویستله، بسمه وراثیه همدغه حجرې راوویستلې، په لابراتوار کې په تلقیح بدلې کړې. پس له هغې نه یې لیوګۍ راګیر کړه، دغه د اوس عصر لیوګۍ دی راګیر کړه، په هغې کې تلقیح تربیه کړه طالبانو، دوه بچیان یې وزېږول. څومره کاله مخکې چې نسل ورک ده، زرګونو کاله مخکې هغه نسل یې طالبانو بېرته را پیدا کړو. خو اوس د نوي عصر د تحقیقات پوهان په دې بحث کوي چې دا لیوه دوی اوس ګوري چې دا لیوه څومره غټي. دا اوس طالبانو د څو میاشتو د طالبانو هغه وخت کې چې ما څو میاشتو و که نه د دغه عصر له لیوانو نه د بچی غټ شوی. نو دوی وایي که دا لیوه بېرته په دنیا کې تکثیر کړو، دنیا ته ضرر دی رسي، ټول حیوانات خوري ځکه ډېر قوي ده، غټ ده. نو اوس دوی په دې باندې دا نظریه خو یې کامیابه شوله طالبانو چې هغه نسل چې ختم شوی بېرته په علمي تحقیقاتو کې بېرته راوړ. پوهېږئ
دا خو یې بېرته راوړل طالبانو ورونو، خو اوس یې په دې فکر وکړ دی تکثیر یې کړو که نه، داسې تکثیر چې په دنیا کې نسل همداسې ځنګلو کې خوشي کړو چې ډېر ته ډېر شي، که ډېر شي طالبانو ډېر تباهي به رامنځته کړي. څه فکر کوئ طالبانو ورونو چې دنیا چېرته روانه ده او په څه شي بحثونه کوي؟ او ته دې په خپل ځان باندې بحث وکړه، ځان سره فکر وکړه چې زه به چي باندې مسؤل